دا فکر چې مور د ماشوم جنسیت تغییروي تر 20مې پېړۍ پورې د خلکو په منځ کې رواج و. دلیل یې دا و چې په هغې ټولنه کې انسانانو غوښتل چې د لور په ځای زوی ولري، ځکه چې هغوی فکر کاوه چې ښځې د نارینو په پرتله ټیټې دي او نجونې د هغوی عزت په ټولنه کې کموي. دا منفي فکر دومره د خلکو منځ کې عام و چې تر 20مې پېړۍ پورې ځینې کشیشانو په کلیساګانو کې ښځې یو بې روحه موجود ګڼه، او د جاهلیت په زمانه کې په عربانو کې خلکو د لور د پیدا کېدو له امله میندې ځورولې او هغوی ته یې بدرد ویل او خپلې لوڼې یې ژوندۍ ښخولې او ځینو په نظر لوڼې ساتلې او دا یو لوی شرم هم ګڼه. خو کله چې اسلام راغی ټولنه یې له دې ډول خرافاتو څخه وژغورله او ښځو ته یې له قانوني حقوقو سره عدالت تنظیم کړ. خو بدبختانه د ناپوهۍ له امله اوس هم په نړۍ کې ځینې خلک شته چې د ماشوم د جنسیت په تعیینولو کې مور ملامته ګڼي. خو رښتیا دا دی چې علم موږ ته بل څه وایي. علم موږ ته وایي چې کله اسپرم او هګۍ سره یو ځای شي جنتیکي مواد ټول یو بل سره یو ځای کیږي او ټول لازم معلومات ذایګوټ ته ورکوي. د یوې حجرې بدلولو لپاره د حجرو په پیچلې شبکه چې د انسان د بدن په نوم پیژندل کیږي. انساني حجره 23 جوړه کروموزومونه لري چې مجموعه 46 عدده کروموزومونه کیږي. هره جوړه 2 کروموزومونه لري چې هر یو یې یا له مور او یا له پلار څخه اخلي. په دې معنا چې ماشوم نیم کروموزومونه له مور څخه اخلي او نیم له پلار څخه. نو دا کروموزومونه څه شی دي؟ کروموزومونه د تار په څیر جوړښتونه دي چې د پروټین او یو مالیکول ډي ان اے څخه جوړ شوي دي چې جینومیک معلومات له حجرې څخه بلې حجرې ته لیږدوي او د حجرې په هسته کې موقعیت لري. له 23 جوړه کروموزومونو څخه یوه جوړه د جنسي کروموزومونو په نوم یادیږي چې د القا په وخت کې هر جن یو د ایکس کروموزوم له مور څخه او یو د ایکس یا وای کروموزوم له پلار څخه اخلي. نو که چیرته یو ایکس له مور څخه واخلي او یو ایکس له پلار څخه نو راتلونکی ماشوم به نجلۍ وي، او یا یو ایکس له مور څخه واخلي او یو وای له پلار څخه نو راتلونکی ماشوم به هلک وي. په هر حال دا پلار دی چې د ماشوم جنسیت معلوموي، نه مور. دا حقیقت په 20مه پېړۍ کې د جنټیک د علم په پرمختګ سره ښکاره شو. خو قرآن موږ ته 14 پېړۍ مخکې دا حقیقت بیان کړی و، چیرته چې الله تعالی فرمایي انه هو امات واحیا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. الله تعالی په دې آیت کې فرمایي چې دا نطفه ده چې جنسیت معلوموي، یا په بل عبارت د جنسیت معلومونکی پلار دی. اوس لږ فکر وکړئ، آیا دا شونې ده چې یو انسان 14 پېړۍ وړاندې د داسې حیرانونکي حقیقت په اړه خبرې وکړي چې اوس مهال کشف شوی دی؟ ځواب معلوم دی چې نه، او دا موضوع موږ ته دا حقیقت بیانوي چې داسې خبرې یوازې د الله تعالی خبرې کیدای شي چې د خلقت اړوند جزئیات موږ ته روښانه کوي.